ملګري سوال کړل د طلاق په حواله سره او سوال ډېر اهم او ضروري سوال دی ځکه چې بدی مسلې سره ډېر خلک چې کوم دي غلط فهمي شکار دي چې آیا په دې حالت کې طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي. سوال دا کړل چې زه په نشه کې ما د نشې په حالت کې ما خپل خزیلا 15 طلاق ورکړل دریم نه بلکې 15 طلاق او د هغه طلاق نه پس منګ یو ځې پاتې کیږي آیا شریعت په دې کې څه وایي یعنی د نشې په حالت کې انسان طلاق ورکړي نو دا طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي. ورځ اکثر چې کله داسې څوک زمانہ سوال کین او هغه ته زدا خبره کوم چې د خدای لپاره او تاسو تم چې څومره زمونږ دا کسان اوري دوی تم زلاس جوړاوم چې خدای لپاره د طلاق د لفظ چې کوم دی کنه د خپل د جبل مراول خپل د ژوندۍ نه طلاق لفظ وباسي ځکه چې دا الله رب عزت انتهایی نه پسندیده عمل دی. تاسو د دین اندازه ولګوي چې شیطان تر ټول نه خوح عمل چې په کم شی باندې په کم عمل باندې شیطان خوشحاليږي هغه طلاق دی چې اپس کې د خزې خاون طلاق وشي دوه خاندانونه دی بل نه جدا شي نو په دې باندې چې کوم د شیطان انتهایی زیات خوشحاليږي. تاسو د دین اندازه ولګوي چې دا څومره قبیح عمل دی الله رب عزت څومره ناپسندیده عمل نو طلاق چې کوم دی د دې تصور خپل ځین نه وباسي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې دا خو په هر حالت کې واقع شي دا که په مذاق کې تا طلاق ورکو په مذاق کې هم تا پرشتہ باندې واقع شو او که په غوسه کې دی ورکو دام واقع شو او که په عام نارمل حالت کې دی طلاق ورکو نو دام واقع شو. معمولی خبره نه ده طلاق چې کوم دی دا په هر حالت کې واقع شي او د دې وجه نه چې کوم دی بیا رسو ډېر کسان داسې چې یار زما خو په غوسه کې طلاق ورکړو او زه خپل چې کوم دی په هوش کې نه او آیا دا طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي. نو په شریعت کې چې کوم دی د غوسه حرامه ده انسان نه غوسه راځي د انسان فطرت ته لیکن په هغه غوسه باندې کنټرول کول په هغه باندې صبر کول د موږ د شریعت حکم راکړل ځکه په حدیث شریف کې راځي چې پهلوان هغه نه دی چې هغه نور خلک چې کوم دی بشړاوي کته پسمه کې راچی د ګریوان نه رانی څخه کته پسمه کې باندې راچی راټاوي دا پهلوان نه دی بلکې پهلوان هغه انسان دی چې د غوسې په حالت کې خپل په غوسه باندې کنټرول کوي د ټول نغټ پهلوان دغه نو ډېر چې خلک داسې چې غوسه حالت کې راچی بیا چې کوم دی د خپل طلاق وباسي داسې الفاظ استعمال کی چې دا هغه نه بعد هغه بیا رسو پښتاوه کی پریشان لیکن بیا څه پلاس نه راځي دغه شانتي د نشي په حالت کې طلاق بالکل واقع کی ډېر شي خلک ځین کې درازي چې د نشي په حالت کې خو انسان خپل چې کوم دی په هوش کې نه لیکن شریعت داخله ځکه چې شریعت کې نشول حرام ده ځکه چې انسان د نشي په حالت کې انسان هغه کارونه کوي چې هغه یو نارمل انسان نشي کولای چې انسان نشه کې نو ظاهره خبره ده که په دې حالت کې د طلاق ورکړي نو دا د خپل قصور دی د نشه ولې کول د خپل دماغ ولې معاف کول د خپل په دماغ باندې ولې پرده راوسته چې د نه داسې عمل شو د خود شریعت تمخ نه منع کړي چې بھائی نشه حرام ده نو د نشي په حالت کې بالکل طلاق واقع شي د دې سره چې کوم دي د 15 طلاق ورکړي ظاهره خبره ده 3 طلاق یي اختیار نو 3 طلاق نه پس چې کوم دي دا زنانه چې کوم ده د باندې طلاق مغلظه واقع شوه ده دا همیشه لپاره چې کوم دی پتا باندې حرام شوی دا او وس چې کوم دی چې سورج بعد د دې طلاق نه پس چې کوم دی تاسو یو ځای پاتې شوی دا تاسو په حرام رشته کې پاتې شوی نو په دې حالت کې چې کوم تاسو پاتې شوی نو په دې باندې به توبه استغفار کوئ دواړه ځکه چې د طلاق مغلظه نه پس د درې طلاق نه پس خزه خاوند دی بل لپاره همیشه لپاره حرام شي دو دی بل څه بیان شي پاتې کیږي ځکه انسان یو طلاق ورکړي د څه بیا د دوه اختیاري دی بیا رجوع کول شي دوه ورکړي یو اختیار اوس بیا مشته چې دی بیا رجوع لیکن چې 3 طلاق ورکړي بس بیا معاملہ ختم شو نو په دې حواله سره چې کوم دی احتیاط ضرورت دی. امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.